نه د ملا محمد عمر غوندې سړی پیدا کړي، نه د خدای مینه کې مست داسې زړګی پیدا کړي. یاره په زړه کې به د دین دومره مستي رانه وړي، ټوله نړۍ به د جلال غوندې هستي رانه وړي. نظر نسی دا ستا دا سپین منګول لکه کابل ډېر سوي رقیبان دی یو فصل لکه کابل. منم چې جنګ به ډېر ښارونه ړنګ وي، د نړۍ خوړنګ به داسې نه وي کوم یو بل لکه کابل دار. منم چې جنګ به ډېر ښارونه ړنګ وي، د نړۍ خوړنګ به داسې نه وي کوم یو بل لکه کابل. شمال ته خیرې وکړم او که څه وکړم اشنا، تندي باندې د پرو د ړنګ اوربل لکه کابل. رنګونه به مو خود داسې پیکه پیکه وي جار، غمونه په موږ بار وي یاره تل لکه کابل. د حسن په تړاو خبرې نه کوم قربان، دا حسن د لا ډېر څه یو په شل لکه کابل. دیداره که په لاره غپېدلي سپي هم وي، خو ځان به رسومه تر منزل لکه کابل. یو نظم به زه ویمه، دا وخت روان ده د بیړۍ په شان مزل اخلي، نه چاته ګوري نه راګرځي او خپل پل اخلي. نه میرویس خان نه احمد شاه او نه خوشحال راځي، که راویښ نه شوی پښتنو له دې بدحال راځي. څنګه یې په منځ باندې ویشلي وو د غم تارونه، خدایه نور پرېږده د بولدک او د تورخم تارونه. ستړي به یو خو په دې لاره مزل نه پرېږدو، نور خو بیخي دغو پردو ته کابل نه پرېږدو. موږ هر څه لرو، عزت لرو، پتمن خلک یو، که څوک مو پرېږدي په قلاره ښه شتمن خلک یو. موږ د چا په دسترخوان کې سترګې نه خښوو، بغیر له خدایه نه بل چا ته موږ سجدې لګوو. حالات خراب دي اوس، په چا باندې باور نه کېږي. مخونه سپین دي خو له زړو سره یې سفر نه کېږي. میندې به کښېني زوی به راوړي خو تراب به نه وي، مینه کې مست به وي خو دومره ډېر خراب به نه وي. میندې به کښېني زوی به راوړي خو تراب به نه وي، مینه کې مست به وي خو دومره ډېر خراب به نه وي. دا خو به وخت ثابته کړي وي افغان ولسه، لږ فکر وکوئ د ګران افغانستان ولسه، چې نه ایوب صلاح الدین چېرته بیا وخت راوړلو، نه دومره ښکلی یو نیازبین چېرته بیا وخت راوړلو، نه د ملا محمد عمر غوندې سړی پیدا کړي، نه د خدای مینه کې مست داسې زړګی پیدا کړي. یاره په زړه کې به د دین دومره مستي رانه وړي، ټوله نړۍ به د جلال غوندې هستي رانه وړي. جار یاره په زړه کې به د دین دومره مستي رانه وړي، ټوله نړۍ به د جلال غوندې هستي رانه وړي. نه یې کزار وشي او نه چا یې قربان وویل، ملاله ګونګه د بدرت پرې هر انسان وویل. موږ د ژوندیو قدر نه کوو، دا څه خلک وو چې کله مړه سي بیا نارې وهو، دا ښه خلک وو. موږ د خپل زمري په قدر باندې نه پوهېږو، ځکه د بل کلي د سپي د لاسه موږ داغېږو. خبره به سپي نه کوو، پټه به خبره نه کړو، کبر به نه کوو او غټه به خبره نه کړو. بس تر منزله به رسېږئ، ملګرو چا نه مه ډارېږئ، ښه داسې نر نر به غږېږئ، یارانو یو تر بل زارېږئ. ما د مجلس یاران لیدل چې خاورې